معمولا انسانان د دوه شیانو په اړه ډیره اندېښنه کوي، یو مرګ او بل روزي. دغه انسانان په دې نه پوهیږي چې دغه دواړه شیونه تقدیري دي او انسان پکې واک نه لري. دواړه د الله تعالی په واک کې دي، دواړه د غیبي مسایلو پورې تړلي دي. روزي کې یوازې ستا حرکت دی، برکت د الله تعالی په لاس کې دی. تقدیری مسأله ده. روزي الله تعالی ورکوي، الله تعالی یې اخلي. مرګ هم همداسې، کله چې د نیټه پوره شوه هیڅ شی تاسو نشي بچ کولی، نو بیا ولې په داسې څه په اړه اندېښنه کوي چې ستا په واک کې نشته او ته پکې هیڅ رول نه لري یا هیڅ واک پکې نه لري، الا دا چې په روزي کې ته حرکت کوي او برکت الله تعالی درته پکې اچوي. په دې شیانو باندې ځان مه ځپه، اندېښنه مه کوه. ډېر انسانان شته چې د روزي په اړه داسې اندېښمن وي، د خپل ژوند د امنیت او د خپل ژوند د پای په اړه دومره اندېښمن وي چې له خپل حاله خوند نه اخلي. په کوم حالت کې چې له دې خوند واخله، له دې ګټه واخله، راتلونکې سبا او بله ورځ په اړه اندېښنه مه کوه. ځکه الله تعالی باندې توکل وکړه، دغه توکل به ته په هر څه باندې بریالی کړي، په هر څه کې به دې بریالی کړي. په هغه څه کې چې ته واک نه لري، ستا پکې مداخله نشته یا ته بدلولی نشي، په هغې باندې اندېښنه مه کوه، ځان مه ځپه. ځکه ځان ځپل دی تاوان دی او ګټه پکې نشته او هیڅ بدلولی نشي. خو د روزي دپاره باید کوشش وکړي او له الله تعالی پکې مرسته وغواړي. الله تعالی به انشاءالله ستا په روزي کې برکت واچوي. که لږه هم وي، برکت که پکې واچول شو ډیره ده، خو که ډیره وي او برکت پکې نه وي هیڅ ده. د روزي د برکت فکر کوه. الله تعالی نه همیشه سوال کوه چې روزي درکړي، خو برکت سره. او دغه روزي په داسې کارونو باندې وکاروه چې مصرف یې کړه چې آینده کې په اخرت کې یا له دې دنیا وروسته او په دې دنیا کې هم تا ته ګټه کوي. قرآن کریم له آیتونو مې درته یو آیت ټاکلی دی چې زموږ ستاسې لپاره د ژوند قاعده کیدی شي، او کله چې پرې عمل وکړو انشاءالله د هرې ستونزې نه د وتو لار به موږ ته اسانه شي. په هر څه کې به الله پاک موږ ته لارښوونه وکړي او هدایت به راته وکړي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. هغوی چې زموږ طرف ته یا زموږ په لاره کې هلې ځلې کوي، هڅه کوي، مجاهده کوي، موږ به دوی ته لارې وښیو او الله پاک د نیکوکارانو ملګری دی. آیا ته مو پام شو؟ سبلنا یوازې سبیل نه دی ویلي، لارې. په دې معنی چې کله موږ او تاسې د الله تعالی په لار کې زحمت وباسو، یعنی د الله تعالی لارې ته دعوت کوو، د الله تعالی په لارې کې خیر ښېګڼه کوو، نور هر خیر کار کوو چې الله تعالی غواړو چې راضي شي رانه، الله تعالی به موږ ته لارې راوښیي. د روزي لار به راوښیي چې څنګه زموږ روزي پراخه شي، له ستونزو د وتلو لار به راوښیي، د علم د زده کولو لار به راوښیي، او بالاخره هر هغه لار به موږ ته راوښیي چې زموږ ژوند پرې خوشبخته کیږي او آخرت پرې ګټلی شو. همیشه تقوا کوئ، نیکوکاره انسانان اوسئ. الله تعالی به هر لار موږ ته وښیي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ځواني د دورې د عبادت په اړه که څومره درته ووایم کمه ده، خو همدومره درته وایم د هر چا چې د ژوند پیل ښه نه وي، د هغې پای به روښان نه وي. هغه ځوان چې زړه یې له جومات سره تړلی وي، له ناروا ځان ساتي، نامحرمو ښځو ته له کتلو ډډه کوي، علم کوي، تل نیک عملونه کوي، خپلې سترګې، لاسونه، غوږونه او د بدن نور غړي له ناروا ساتي، د دوی پایله روښانه ده. الله تعالی ته لوی منزلت لري. هر څوک چې ښه عمل وکړي، که هغه میرمن وي یا نارینه وي، خو په دې شرط چې مؤمن وي، د دوی لپاره به موږ ژوند سپېڅلی کړو، یو سپېڅلی ژوند به په دوی وکړو او په پای کې به آخرت کې دوی ته نیک اجرونه او ډیر لوی اجرونه ورکړو په هغه څه باندې چې دوی تر سره کړي دي. د ګناه د پرېښودو او د نیکو عملونو د تر سره کولو لپاره که په قرآن کریم کې همدا یو آیات وایي، بس و چې زړه پرې ډاډه کړئ. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم
ساء ما يحكمون. آیا هغه کسان چې ګناه کوي داسې انګیري چې دوی به له هغو کسانو سره چې نیک عملونه کوي موږ برابروو؟ د دوی مرګ او ژوند به یو شان وي؟ ډیره بده فیصله ده چې دوی یې کوي. هیڅکله داسې ګمان مه کوئ هغه کسان چې ګناه کوي له هغو کسانو سره برابر دي چې دوی نیک عملونه کوي. الله تعالی ته د دوی مقامونه ډیر متفاوت دي. ځمکه او اسمان فرق لري. په الله تعالی درته قسم کوم ټریلیونونه وارې یقیني خبره ده د دې دنیا له منځه تګ الله تعالی ته تر دې ډیر اسانه دی چې خپله وعده دې پوره نه کړي. په دې معنی چې الله تعالی هرومرو خپله وعده پوره کوي. ډاډه اوسئ. شیطان په 3 وختونو کې پر انسان برید کوي. د شخړې یا غوسې پر وخت، په فارغه وخت یا یوازیتوب کې، او د لاسته راوړنې پر وخت. کله چې غوسه یاست یا شخړه کې یاست د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث عمل وکړئ چې یا چوپتیا غوره کړئ او یا هم مخ او لاس په اوبو باندې تازه کړئ، یعنی اودس وکړئ. کله چې فارغه یاست یا یوازې یاست یو کار باندې ځان مصروفه کړئ. علی رضی الله عنه وایي د فارغه انسان ذهن د شیطان کور وي. یعنی په دې معنی کله چې انسان یوازې وي شیطان ورته بیلابیلې وسوسې ورچوي او د ناوړه کارونو فکر ورچوي. ځان یوازې مه پرېږدئ. یا مطالعه کوئ یا ورزش کوئ یا یو بل نیک کار باندې ځان مصروفه کوئ. او کله چې یوه لاسته راوړنه لرئ شیطان غواړي تاسې د الله تعالی له شکر بې پروا کړي چې شکر ونه باسئ. کله چې یوه لاسته راوړنه لرئ حتما د الله تعالی شکر پیدا کوئ. کله چې تاسې شکر وباسئ الله تعالی به دغه نعمتونه تاسې ته لا ډیر کړي. په دغه 3 وختونو کې هیښ اوسئ او شیطان ته موقع مه ورکوئ چې په تاسې برید وکړي. له دې سره به پر شیطان برلاسي شئ. زموږ ستاسې په ژوند کې ډېرې ناخوالې له دې امله دي چې شیطان پر موږ برلاسه شوی دی. ډېرو ځایونو کې، ډېرو مواردو کې، ډېرو ورځو کې داسې راځي چې شیطان انسان ته چپه یا بده لار ښیي. همدغه لار باندې تګ زموږ ژوند له ناخوالو او ناندریو سره مخ کوي. تباه کوي مو. کله کله مو پښه وښویئ الله تعالی رانه ناراضه کړي. دا شیطان 2 وسلې یا 2 وسیلې لري چې انسان پرې د هلاکت کندې ته ورغورځوي، غولوي او ژوند یې له بدبختیو ډکوي. دا وسلې یا دغه وسایل څه شی دي چې شیطان پر انسان تباه کوي؟ 2 شیونه دي. دغه وسایل یا وسیلې له شیطانه واخلئ شیطان کیسه مفته ده. 1 شهوت، 2 غصه. که شهوت در باندې غالب شو پام دی وی چې شیطان درته په سنگر کې ګونډه وهلې، یا که کله غصه شوي پوښه چې شیطان در باندې برید کوي او د شیطان د برید لپاره تر ټولو ښه موقع همدا ده. د شهوت پر وخت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دې په ویلو الله تعالی ته پناه یوسه. او چې کله غصه شوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ترڅنګ لا حول ولا قوة الا بالله وایا. ځکه دغه 2 وسایل دي شیطان یې کاروي چې انسان په همدغه 2 حالتو کې ناسمه یا بده پرېکړه کوي. کله چې په دې وخت کې ته د شیطان لاس وتړې د شیطان کیسه مفته ده او هیڅ څه در سره نشي کولی. تر ټولو ډېر لوی وسایل چې شیطان یې یا وسله چې شیطان یې لري همدا 2 دي. په همدې 2 موقعو کې یا حالتونو کې شیطان پر تا باندې برید کوي. نو پام دې اوسه چې مخکې دی چې دښمن تا ته ګونډه ووهي او برید د باندې وکړي د دغه دښمن دغه برید خنثی کړه. که چا سهار یو ځل ووایه او دی د ورځې لخوا وفات شو مستقیم به جنت ته ځي. خو که چا ماښام ووایه او دی د شپې وفات شو مستقیم به جنت ته ځي. د څه شی دی چې ویل یې انسان ته دومره لوی چانس او نعمت ورکوي؟ زما خبره نه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هر څوک چې
سید الاستغفار ووایي او د ورځې لخوا مړ شي مستقیم به جنت ته ځي. او هر څوک چې همدغه سید الاستغفار د ماښام لخوا ووایي مخکې له دې چې ویده کېږي یا ماسخوتن وخت کې او د وفات شي مخامخ به جنت ته داخليږي. هر سهار او ماښام یې وایي ان شاء الله جنت مستحق بشي. دا سید الاستغفار څه شی دی؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. سید الاستغفار همیشه وایي ان شاء الله د جنت مستحق کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.